درنو لیدونکو په دې کمپ کې د سب پروسې مسؤل سره ولاړ یو. له ده څخه به واورو چې تر اوسه پورې څومره مهاجرین دوی سب کړي او دا د سب پروسه به موږ ته تشریح کړي چې په کوم اساس باندې دوی دا پروسه مخکې وړي. لومړی خپل ځان راته معرفي کړه. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. عالم خان زازه یم، د بلخ ولایت د مهاجرینو د ریاست غړی. دا تاسو پروسه د ثبت تشریح کوي، په کوم اساس یې ثبتوئ؟ هر فامیل غړی که یا رئیس د فامیل تاسو ثبتوئ؟ دلته د هر فامیل غړی بیله بیله ثبتیږي په یو فامیل کې. دوی چې کله د پاکستان نه راځي نو په پوله کې دوی ته اسناد ورکول کېږي. کله چې دوی د پاکستان هیواد نه یا د ایران هیواد نه راځي خپل هیواد ته، نو هلته په پوله کې چې دوی ته اسناد ورکول کېږي. دوی د ویارف اسناد په رویت باندې یا د مؤسسې چې کوم هلته په مرز باندې کار کوي هغوی چې کوم کارتونه دوی ته ورکوي د هغو په اساس موږ دلته دوی ثبتوو. هر فامیل بیله بیله غړي درچیږي په سیستم کې. بیا بعد له دې نه چې سیستم کې ثبت شول دوی ته د دې سیستم د جدول د فهرست په اساس باندې دوی ته نورې مرستې هم په راتلونکي کې په پام کې نیول شوي دي. هغوی به هم مستفیده شي ترېنه د هغوی څخه.